السلام علیکم دوستانو ښه راغلاست. زه یم جاوید خان او تاسو جاوید خان آفیشل چینل ګورئ. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ګورئ مونږه د کاین ماسټر کورس شروع کړی دی او په دغه کورس کې دوستانو مونږ کوشش کوو چې د کاین ماسټر اپلیکیشن مکمل ډول باندې تاسو ته تشریح کړو. په کاین ماسټر کې دوستانو مونږ کوشش کوو چې د ایډیټینګ برخه کې تاسو سره څه ناسو کومک وکړو تر څو تاسو ایډیټینګ زده کړئ او د همدغې ایډیټینګ په مدد باندې تاسو وشئ کړلی چې خپل د یوټیوب چینل لپاره ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړې کړئ، ټیک ټاک ته جوړې کړئ، فیسبوک ته جوړې کړئ. نو همداسې دوستانو راځو د کاین ماسټر 9 نمبر اپیسوډ یا ټیوټر ته او په دې ټیوټر کې دوستانو زه غواړم تاسو سره په کاین ماسټر کې یو ډیر زبردست ټرانزیشن چې هغې ته فریم بلاک ټرانزیشن ویل کیږي او فریم بلاک ټرانزیشن چې دی دوستانو دا ایډوانس لیول ټرانزیشن دی. نن سبا که چیرته تاسو هر هغه های لیول ویډیو وګورئ په هغې کې خامخا دوستانو په یو سین کې په یو برخه کې له دې ټرانزیشن نه کار اخیستلی شوی وي. لکه څنګه چې تاسو په دې سیټ کې دا ویډیو ګورئ همدغسې که چیرته تاسو غواړئ چې خپل ویډیوګانو کې په فریم بلاک ټرانزیشن باندې کار وکړئ چې څنګه فریم بلاک ټرانزیشن جوړیږي نو دوستانو همدغه ټرانزیشن په همدې ویډیو کې مونږ مکمل ډول باندې کور کوو. تاسو ویډیو تر اخره پورې وګورئ خامخا به دوستانو انشاءالله تاسو د ټرانزیشن زده کړئ. اسانه دی، صرف لږ طریقه کار غواړي. همدغه طریقه باندې تاسو مخکې لاړ شئ. خو مخکې له دې نه دوستانو چې مونږ لاړ شو د مکمل ټیوټر په طرف باندې که چیرې تاسو زموږ یوټیوب چینل ته نوي یاستئ مهرباني وکړئ دوستانو چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ویډیو ته یو لایک هم ضروري دی دوستانو، ویډیو لایک کړئ تر څو مونږ تاسو ته همدغسې نورې ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو او همدغه شانې دوستانو مونږ ته لاندې د کمنټ برخه کې کمنټ راکړئ تر څو چې دوستانو مونږ ستاسو کمنټونه واخلو او د هغې مطابق تاسو ته ټیوټر یا درسونه جوړ کړو. نو راځو دوستانو د کاین ماسټر په طرف باندې او نور طریقه زه تاسو سره په اپلیکیشن کې شریکوم. دوستانو وګورئ لکه څنګه چې زما سره په سکرین باندې کاین ماسټر دی. تاسو به هم ځان لپاره کاین ماسټر داسې راخلاص کړئ که چیرته مو ډاونلوډ کړی نه وي او تاسو غواړئ چې بالکل د دې اوریجنل ورژن چې کوم باندې دوستانو واټر مارک نه راځي هغه غواړئ ځان لپاره ډاونلوډ کړئ. د همدغې کورس اول ټیوټر وګورئ، هلته موږ تاسو سره د ډاونلوډ مکمله طریقه شریکه کړې ده، هغې نه کولی شئ ځان لپاره را ډاونلوډ کړئ. وګورئ دوستانو لکه څنګه چې زموږ سره کاین ماسټر راخلاص شو تاسو به راشئ دوستانو له د پلس برخې نه به ځان لپاره نوی پراجکټ واخلئ او بیا به دې کې ورته دوستانو تاسو فریم ریټ یا اسپیکټ ریشو انتخاب کړئ. لکه زه غواړم چې 16:9 کې واخلم ځکه د ویډیو سایز ما سره 16:9 یا د یوټیوب په سایز باندې دی. چې کله دوستانو نوی پراجکټ راغی بالکل بیا به تاسو راشئ میډیا برخې ته. میډیا باندې به یو کلیک واخلئ. د کلیک نه وروسته دوستانو په هر یو فولډر کې چې تاسو سره ویډیو وي هماغه ځینې به ویډیو را امپورټ کړئ یا را اپلوډ به کړئ. زما سره دوستانو په دغه یو فولډر کې ویډیو ده، زه به له دې نه داسې را امپورټ کړم. دوستانو که چیرته تاسو غواړئ چې همدغه ویډیو را ډاونلوډ کړئ او هغې باندې تاسو د فریم بلاک ټرانزیشن طریقه زده کړئ نو تاسو سره د همدې ویډیو په ډسکریپشن کې لینک شته دی، هغې نه کولی شئ ځان لپاره را ډاونلوډ کړئ. زه به له دې برخې نه دا ویډیو داسې را امپورټ کړم دوستانو لکه څنګه چې تاسو ګورئ ویډیو زموږ سره امپورټ شوه او دې برخې نه یو ټیک مارک غواړي دا به داسې ټیک مارک کړو مونږه. اوس به دوستانو دا ویډیو لږ داسې زوم کړم زه تاسو ته او لږ زره به یې سلو تاسو ته داسې پلی کړم. نو وګورئ دوستانو دغه برخه کې دا فریم زموږ سره بلاک شوی دی، دا زموږ د فریم بلاک ساحه ده. د همدې فریم بلاک ساحې نه وروسته چې کله اخواته بله ویډیو راځي یعنې دې طرف ته همدغه ځای کې مونږ غواړو چې د دې په ځای باندې بالکل بله ویډیو ور واچو نو دې ته دوستانو فریم بلاک ټرانزیشن وایي. اوس مهال دوستانو که چیرته تاسو هغه ښې ویډیوګانې وګورئ چې کومې وایرل شوي وي نو هغې کې خامخا د فریم بلاک ټرانزیشن نه کار اخیستلی شوي وي او مخصوصا فلمونه که چیرې دوستان تاسو وګورئ یا موویز په هغې کې د فریم بلاک ټرانزیشن نه ډېر زیات کار اخیستلی کېږي ځکه دا ډېر ښه او های لیول ټرانزیشن دی. نو په همدې ویډیو کې مکمله طریقه وګورئ دوستانو تاسو زده کړئ او کولی شئ په خپلو ویډیوګانو کې ترېنه کار واخلئ. نو وګورئ دوستانو دا فریم زموږ دې برخه کې داسې ختمیږي یا سټاپیږي. چې کله دا فریم سټاپ شي نو دغه برخه کې دوستانو مونږ غواړو چې یو بله ویډیو ورسره خوا کې راشي، همداسې ټرانزیشن حرکت ولري او دلته ورسره بله ویډیو راشي. نو دغه برخه به دوستانو مونږ کور کوو. څنګه به یې کور کوو؟
ډیر سمپل تاسو به راشئ لیره برخه باندې به یو کلیک واخلئ بیا به راشئ دوستانو او دلته کې به هانډ رایټینګ برخې ته راشئ. نو زه راځم دوستانو هانډ رایټینګ دلته اخلم او تاسو به دوستانو هانډ رایټینګ کې هغه رنګ انتخاب کړئ کوم چې ستاسو په ویډیو کې ډیر نوي کارول شوی. نو په دې ویډیو کې دوستانو گرین کالر او سور کالر زموږ سره ډیر زیات کارول شوی دی. که ستاسو خیال وي بلو کالر نه دی کارول شوی یا همداسې نور مختلف قسمه رنګونه په دې کې نشته دی، خو تاسو به کوشش داسې وکړئ دوستانو چې دې نه خلاف رنګ انتخاب کړئ. لکه زه راځم دوستانو د دې ساحې د بلاک لپاره دغه یو رنګ نه کار اخلم. دا رنګ مې داسې سلیکټ کړئ دوستانو. رنګ هم چې سلیکټ کړئ بیا به دوستانو تاسو راشئ د دې برخې نه به داسې ټیک مارک کړئ. وګورئ دوستانو ټیک مارک شو. رنګ هم چې کله سلیکټ کړئ هغې نه وروسته به تاسو بیا راشئ دوستانو او دې ځای نه به ځان لپاره پن انتخاب کړئ. بیا به تاسو راشئ له دغې برخې نه به تاسو د خپل پن اندازه انتخاب کړئ. په شروع کې دوستانو تاسو کوشش وکړئ وړوکی سایز واخلئ. لکه زه غواړم دوستانو دغه 2 نمبر سایز د پن واخلم. هغه پن سایز هم زما سره انتخاب شو. له دې نه وروسته به دوستانو تاسو سمپلی راشئ او دې برخه کې به داسې منظم شانتې سلو ډراونګ وکړئ د لاس سره. که چیرته په کمپیوټر کې تاسو همدغه ایډیټینګ کول غواړئ نو هلته همدغه طریقه ده، صرف هلته بیا تاسو کولی شئ چې د ماوس نه کار واخلئ او که ټچ پډ وي ټچ پډ نه هم تاسو کار اخیستلی شئ. منظم به دوستانو داسې تاسو ډراونګ وکئ. دا ډراونګ به دوستانو د دې فریم تر اخره پورې تاسو مکمل ډول باندې ښه منظم داسې کور کئ. وګورئ دوستانو دغه ساحه مونږه مکمل په رنګ باندې کور کړه یا فلم کړه. له دې نه وروسته به دوستانو تاسو راشئ او دغه برخه باندې به یو کلیک واخلئ. بیا به ورو راشئ داسې دې ویډیو ته. وګورئ دوستانو دغه فریم اصلا زموږ سره له دې برخې نه سټارټ کیږي. دلته وګورئ دوستانو دغه برخې نه زموږ سره فریم او دلته کې په ټایم لاین کې له دې زموږ سره شروع کیږي. نو تاسو به هم دوستانو داسې طریقه وکړئ چې دغه هانډ رایټینګ به راواخلئ او داسې به یې پریس ونیسئ، داسې به یې راوړئ. هغه برخې ته به یې راوړئ چې کوم برخې نه ستاسو سره هغه فریم شروع کیږي او د هانډ رایټینګ باندې به دوستانو تاسو داسې یو کلیک واخلئ. کلیک هم چې واخیستو هغه به سلیکټ شي تاسو سره او سلیکشن نه وروسته لږ داسې شاته به ویسئ تر څو چې هغه ساحه تاسو ته مکمله معلومه شي. اوس وګورئ دوستانو زه کوشش کوم چې دغه برخې نه مونږ سره دا سټارټ واخلي. هانډ رایټینګ به هم دوستانو تاسو بالکل همدلته په ټایم لاین کې برابر کړئ. اوس به دوستانو مونږ دې ته موشن یعنې حرکت ورکو او د دې موشن یا حرکت هم ډیر سمپل دی. سمپل کله چې تاسو دغه هانډ رایټینګ په ټایم لاین کې انتخاب کړئ همدا لیر، له دې نه وروسته به بیا تاسو راشئ دغه برخه کې تاسو ته کی فریم درکوي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ دوستانو مونږ سره دا کی فریم والا بټنه دلته راغله. په دې باندې به یو کلیک واخلئ. د کلیک نه وروسته دوستانو تاسو به ورو داسې مخکې لاړ شئ، ډېر زیات نه لږ رو به مخکې لاړ شئ او بیا به دا داسې دلته اډجسټ کړئ. همداسې به دوستانو تاسو رو ځئ او دا به دې برخه کې داسې اډجسټ کوئ. بیا به دوستانو داسې مخکې لاړ شئ، ډېر زیات تیز به مخکې نه ځئ او دا به دلته داسې اډجسټ کوئ تر څو چې موږ وغواړو دوستانو لاندې په ټایم لاین کې دا کی فریم زموږ سره نږدې کریټ شي. لکه څنګه چې دوستانو تاسو وینئ په دې لاندې برخه کې منظم زموږ سره فریم ریټ کریټ شوي یا رامنځته شوي. نو تاسو به سلو همداسې مخکې ځئ دوستانو او دا به دلته داسې اډجسټ کوئ. اوس وګورئ دوستانو زه یو ځل پلی کوم تاسو ته. نو ښه زبردسته موشن یا حرکت جوړ شو. له دې نه وروسته دوستانو تاسو یو ټیک مارک به واخلئ او هغې نه وروسته به تاسو همدا ویډیو ایکسپورټ کړئ. را به شي دې برخې ته او دا به داسې ایکسپورټ کړئ، یعنی په خپل سټوریج کې به یې سیو کړئ. زموږ سره ایکسپورټ شو دا ویډیو. دوستانو ویډیو زموږ سره ایکسپورټ شوه. اوس به داسې کار وکړو، را به شو نوی پراجیکټ به واخلو. وګورئ دوستانو بالکل زموږ سره نوی پراجیکټ راغی. د نوي پراجیکټ نه وروسته تاسو به راشئ په میډیا باندې به یو کلیک واخلئ. په میډیم چې کلیک واخیستو بیا به راشئ دوستانو بیکګراوند برخې ته
بیکګراوند کې به تاسو یو کالر واخلئ، هر یو رنګ چې اخلئ ستاسو خوښه. زه غواړم دوستانو چې تور رنګ واخلمه. له دې نه وروسته به دوستانو تاسو هغه ویډیو راواخلئ چې همدغې فریم بلاک ویډیو سره غواړئ چې جوین یعنې یوځای کړئ. نو زه راځم دوستانو میډیا برخې ته. میډیا باندې یو کلیک اخلمه او بیا راځم دوستانو دلته وګورئ د ډاونلوډ برخه کې زما سره ویډیو ده. زه به له دې نه دا ویډیو داسې را امپورټ کړم. د عمدې ویډیو نه به دوستانو مونږ یو شارټ کلیپ راوچت کړو. لکه دلته دوستانو زه راځم او غواړم چې دغه کلیپ ورسره جوین کړم د هماغې ویډیو سره. نو دا کلیپ باندې به داسې کلیک واخلئ دوستانو او دوستانو له دې برخې نه به داسې ټریم کړئ. ګورئ ټریم باندې زه کلیک اخلم. بیا به راشئ دوستانو سپلیټ اټ پلی هیټ دې باندې به داسې کلیک واخلئ او دغه دې طرف ته کلیک دوستانو دا کوم چې لیفټ سایډ کې دی دا به ډیلیټ کړئ داسې. بیا به راشئ د عمدې کلیپ سر ته او دې سره کیدای شي کوم بل کلیپ هم جوین شوی وي هغه به ترېنه موږ ډیلیټ کړو. لکه تاسو ګورئ شته دی دوستانو. نو دا به داسې ډیلیټ کړئ. ټریم به یې کړئ داسې سمپلی. کلیپ هم چې دوستانو داسې ټریم کې یا غوڅ هم کې بیا به تاسو راشئ د عمدې ویډیو سر ته. له دې نه وروسته به دوستانو تاسو لاړ شئ لیر برخې ته او هماغه کلیپ به را امپورټ کړئ کوم چې مونږه مکمل ایډیټ کې. نو دلته به راشئ میډیا برخې ته. میډیا باندې به کلیک واخلئ. د کلیک نه وروسته به تاسو لاړ شئ دوستانو ایکسپورټ والا فولډر ته. هغه کلیپ زموږ دلته ایکسپورټ شوی دی. نو دلته وګورئ دوستانو دغه یو کلیپ دی زموږ سره دا به را امپورټ کړو. کلیپ زموږ سره امپورټ شو. دا کلیپ دوستانو زموږ سره فول سکرین نه دی. موږ غواړو چې دغه کلیپ فول سکرین راشي. نو تاسو به سمپلی داسې طریقه وکړئ چې همدا کلیپ به انتخاب وي. بیا به راشئ دغه برخه کې به یو کلیک واخلئ. ګورئ کله زه پې کلیک وکړم زما سره فول سکرین شو. او اوس دوستانو موږ غواړو چې دا رنګ له دې برخې نه ختم کړو تر څو چې له دې شاته هغه بل کلیپ راشي. نو دې لپاره څه کول پکار دي دوستانو؟ تاسو به سمپلی په همدې کلیپ باندې یو کلیک واخلئ. د کلیک نه وروسته دوستانو دې طرف ته وګورئ زموږ سره آپشنې راځي مختلف قسمه. دلته به دوستانو تاسو کروما کی باندې کلیک واخلئ. کروما کی باندې چې کلیک واخلو دوستانو سمپلی را به شي دغه برخې نه به ورته کروما کی انیبل کړئ. کروما کی چې انیبل کړه دوستانو بیا به راشئ او دغه یو رنګ به ورته چینج کړئ. دا رنګ دوستانو دغه اول نمبر رنګ دی چې مخکې مونږ انتخاب کړی همدې باندې به کلیک واخلئ او دا به ټیک مارک کړئ. نو اوس وګورئ دوستانو زموږ سره څومره زبردسته فریم بلاک ټرانزیشن دلته کې رامنځته شو. تاسو دا فریم خپله ګورئ دوستانو داسې ورو ورو زه تاسو دا ویډیو پلی کوم. یو ځل سر نه راځم دوستانو ویډیو تاسو ته پلی کوم. څومره زبردسته ټرانزیشن زموږ سره کریټ شو. نو له دې نه وروسته دوستانو تاسو کولی شئ چې دا ویډیو ځان سره ایکسپورټ کړئ. ایکسپورټ باندې به کلیک واخلئ. بیا به راشئ دلته کې د ایکسپورټ بټن به اوکې کړئ. ستاسو ویډیو به تاسو سره ستاسو د موبایل په سټوریج کې سیو شي. امید لرم دوستانو چې له دې ویډیو نه به م څه زده کړي وي. ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. مونږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ښه وخت. الله پامان.